خویندرونو دغه ژوند د خدای پاک لخوا یو ډېر لوی نعمت لویه ډالۍ ده. دغه ټوله نړۍ یو خوا او دغه ژوند د دې ژوند دغه څو شپې بل خوا دی ته ډېر زیات اړین دی، قیمتي دی. خو که موږ او تاسې د ماشومانو د کوچنیانو په څیر ورسره لوبې ونه کړو او په ځای د ګټې تاوان ونه کړو. قدرمنو، دا ژوند موږ نه خطا شوی. هر سړی خپل حق غواړي، هر سړی د بل نه خفه کېږي، هر څوک خپل عزت غواړي، هر څوک خپله خوشحالي غواړي. خو که موږ او تاسې ورباندې پام وکړو او وی غواړو چې زده یې کړو، نو دغه ژوند موږ او تاسې دپاره د کامیابۍ د بریاو یو ډېر لوی چانس دی. او خدای پاک همدې دپاره دا موږ ته راکړی دی چې موږ او تاسې داسې بریاوې لاسته راوړو څنګه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي. نن بدبختي دا ده چې علماء کرام هم موږ او تاسې ته داسې په سختۍ نه وایي چې وا خلکو لار مو خطا کړې ده. دا ځکه چې څنګه غر یې هماغسې ځناور یي، څنګه عوام یې هماغسې ملای، څنګه عوام یې د هماغو د منځه راپاڅي او ولسمشر په لوړو چوکیو کښېني. نو موږ او تاسې باید د خپل ژوند سره لوبې ونه کړو. په دې باندې موږ او تاسې پوهېږو چې هر سړی غواړي چې د ژوند نه خوند واخلي، هر سړی غواړي چې په ژوند کې بریاوي یعنی کامیابی لاسته راوړي، هر سړی غواړي چې په ژوند کې دا هر څه چې دي لاسته راوړي. خو لکه څنګه چې ما وویله چې موږ دین یا ژوند تیرول غلط زده کړي دي. که دا موږ او تاسو سم زده کړو، تاسې باور وکئ چې د چا قدر کول، د چا احترام کول، د چا عزت کول، په چا باندې خرج کول، چا ته ځان کم راوستل، چا باندې خوړل، څوک چې وګوري اړتیا لري او شي ته هغې ته د هر شي اړتیا چې وي پوره کول، د چا په غم کې کېناستل، د چا په ښادۍ کې کېناستل، د چا په غم باندې غمیدل، خفه کېدل، د چا په خوشحالۍ باندې خوشحاله کېدل، څوک په سختۍ کې نه لیدل. دا ټول هغه شیان دي. او د بل د بریاو فکر کول، کله چې د بل د بریاو فکر کوي نو دې نه معلومیږي چې ته به بریا پیژنې. یو سړی چې خپله بریا نه پیژني، کامیابي نه پیژني، هغه به د بل د بریا څه فکر وکاندي. دا ټول هغه شیان دي کله چې ته د چا نه خفه کېږي بیا ته پوهېږي چې اوهو دا انسان هم زړه لري، دا انسان هم روح لري، دا انسان هم ژوند لري، دا انسان هم خفګان لري، دا انسان هم خوشحالي لري، دا انسان هم زما په څیر دی. خو په موږ کې لویه بدبختي دا ده چې زمونږ دا ټوله ناپوهي ده. دا هغه چې د انسانیت نه انسان وغورځېږي، دا هغه وخت چې دغه انسان په شکل خو انسان دی، په کواري خو انسان دی، خو د انسانیت زده کړی نه دی، انسان نه دی. هغه څنګه؟ هغه داسې چې د ځان په نورو لوړ ګڼي. دا تل دا ځان کله چې د انسان د ناپوهۍ حد وشي او چې په انسان باندې پوهېږي چې دا ناپوهه دی، هغه به په هر چا باندې ځان لوړ شمیري، غوټې غوټې خبرې به کوي، داسې به ځي. موږ خو د داسې خلکو سره مخ شو چې تاسې باور وکړئ چې د خبرو په چل باندې نه پوهېږي او دی په نړۍ کې داسې فکر کوي چې د ټولې نړۍ
هغه لوړ پړه انسان دغه دی په هر شي کې لیکن غریب چې وګوري زوړ سیمه د ورباندې وشي ته باور وکړه چې زما د زړه داسې درد وکړي ورباندې چې د دې کواري ته وګوره دقت ته وګوره او د ناپوهۍ ته وګوره دغه خود نو توبه نعوذ بالله د خدای پاک غلطی نه ده خدای پاک دا په هر شي باندې پوره د نړۍ ته راولېږه خدای چې دومره ناپوهه دی یا په داسې ټولنه کې لوی شو یا په داسې ځای کې لوی شو چې دی بیخي بیا ځنې داسې دي چې هغه ځان دومره سپک شمېري چې هر چاته چاپړوسي هر چاته ټیټو پاس کېدل د خپلې لاسته راوړلو دپاره هر څه کول او خپل حیثیت د لاسه ورکول دا دواړه چې دي دا د انسانیت نه غورځېدلي کسان دي خو بدبختي دا ده چې موږ څه زده کړي نه دي او موږ په داسې ټولنې کې لوی شوي یو چې هی خدایا په موږ رحم وکړې عزیزانو بیرته راځم موضوع ته چې موږ او تاسې باندې خدای پاک رحم کړی دی خدای پاک موږ او تاسې ته داسې ژوند را کړی دی چې د دې ژوند په لاس باندې موږ او تاسې کولی شو چې داسې بریاو ته ورسېږو چې هغه بریا خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي چې هغه داسې بریاوې دي چې موږ او تاسې په نړۍ کې هیڅ فکر نشو کولی خو که چېرته موږ او تاسې په دې نړۍ کې ځان جوړ کړو هغه کارونه وکړو هغه کړنې وکړو کومې چې د هغه ځای دي هغه کړنې نه کومې چې د اور دي د لمبو دي د ناکامۍ دي د چغو دي د شرمندګۍ دي د خفګان دي نو عزیزانو راځئ چې موږ او تاسې ځانونه انسانان کو راځئ چې موږ او تاسې هغه کارونه وکړو کوم چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي کوم دپاره چې خدای پاک موږ او تاسې را لېږلي یو عزیزانو انسان د نړۍ یو بهترین مخلوق دی او مولایان داسې وایي چې د دې انسان دپاره خدای پاک دا ټول کائنات پیدا کړي دي الله مو ښاد و آباد لره راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو راځئ چې یو بل نه قربان شو راځئ چې یو د بل بریاوې وغواړو راځئ چې یو د بل په غم غمجن شو راځئ چې یو د بل په خوشحالۍ خوشحاله شو راځئ چې یو بل ته ښه اندونه ښه مشورې ورکړو راځئ چې یو بل ته سمه لار وښیو وغواړه د بل خیر خدای به درکړي خپل خیر هیڅ وخت ځان سره د مور و پلار سره د خویندرونو سره د خپل خپلوانو سره د خپل ملت سره د خپل قام سره د خپل خاورې سره خیانت مه کوه خائن خو بد وي خو بیا د دغه کسانو سره چې ما درته تکرار کړل د دوی سره بد هغه بیا د ژوو نه هم بدتر دی ژوی خائن نشي جوړېدی تاسو سپی لیدلی چې د خپل خاوند سره خیانت کړی دی نه بیا موږ د سپي نه هم بدتر شو الله مو ښاد و آباد لره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته